وقت نه کې صحیح شو کوم خیر موږ دا ولې دا سیریز روان کړی دی ریالټي سټایل ویډیوګانې چې کوم چې هر څه موږ غواړو د فلم شي دغه دوه خبرې دي یو دا د موږ واقعا غواړو ښکاره کوو چې قمر هغه په جرمني کې دی هغه په افغانستان کې دی چې کار سره هم کوي او دویم ډیرونه دا پښتنه کوي چې یو اداره مخکې وړل یو اداره جوړول یو بنسټ جوړول یو تجارت جوړول څنګه کیږي څنګه موږ وکړو ان شاء الله زه به هر څه ریکارډ کوم او تاسو به ښکاره کوم تاسو وګورئ تر څو پورې طریقه زده کوي کوم ځای کې موږ نه پوهیږو موږ ته هدایت وکوي موږ سره مشوره راکوي موږ اصلاح کوي کوم ځای کې چې موږ څه پوهیږو تاسو موږ نه زده کوي نو ان شاء الله دونانه تماس به وي او حتما دا ویډیو کې ماته وایي چې دا کار موږ جریان ورکو کو ورنکو چې هر څه موږ په دفتر کې کوو زه بیرون کوم هر څه کوم دا ټول موږ ریکارډ کوو vlogging به وي ریالټي سټایل به هم چنان وي نو حتما مشوره راکړئ چې دا څه نظر لري په دې موضوع باندې کې چې مفید ده او کنه ده جزاک الله خیرا زویجان چی میگه بعد قوانین نامه داره اونجا گروه داره چک میکنه اونجا گروه داره حبیبی از اینجا سعی نکنم نامه اونجا سر چنجاور گروه داره در کامل پاس چنجاور رو چنج میکنیم برق دولتی خب باز ویدیو هم مونده دیگه درست ولی؟ رئیسی؟ شرستاک لاگین مسنگ افتاد شهرستاک لاگین اول شهرستاک طریقه شهرستاک طریقه ډېره آسان ده ته اوس اسلامیک بوکس مه لیکه ته ما ته وایې تا ته څه پکار دی ما ته یو کتاب پکار دی چې دغه آیات پکې آیات څه شی دی ښکاره کړه ها اهل کتاب نه دیجنی مش تا ته اوس رقم کتاب پکار دی چې آیات پکې ولیکي بایبل ته پکار دی اهل کتاب خو بایبل شو کنه مثال ته نه دا چې د پوسټ ده د قران آیات دی کنه قول یا اهل الكتاب تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم دغه دی اهل الكتاب باید بسيط سخنه کمیون او ده صحیح شو اما آیات دی کنه تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله کولش مثلا چې دارا وخلی تب دارا وخلا هولي بایبل دغه جنې د کالیک پیدا کړه دارا وخلا سویانو غدا کنه نو موضوعات دي دارا وخلا دا وسخه ده صحیح شو داکس دا ایډیټ کا دا مشومه د کتاب ولي تر د سویانو غیم کړه ده د باندې هولي کا ته به سو ویډیوګانې راکې کنه سو عکسونه راکې سرچ کې او فور ایگزامپل کزه داکس پیدا کوم څنګه پیدا کوم little girl تلیکم little girl reading a book اوس ما ته چی راځي ټول هغه مربوطه عکسونه راځي اوس مثلا کولای شي ته که دا عکس نه کنه یا Christian girl reading a book little Christian girl Christian girl سچ هم کوه بیا هم کنه دا ګور Christian دي کنه دا Christian دا اوس دا راغسته شي دا لاندې نور څونه راغسته شي زه به شهرستاک لاګین وکړم سره ګورې کولای شي دا راوخله دا ښځه ده پکې یا دام راغستی شي خدای به لغه دي که نه یا little girl in the church صحیح شو little girl in the church ته د کولای شي دام راوخلې نو شهرستاک کې به ته سرچ کوې چې سیناریو به سرچ کوې حبيبي انا مش ده بالنسبه لي فقط یک نظر اگه داریم برنامه بدین اما به ارتباط چیز پیوس withdrawal است که اینمی را چه قسم انتری بکنم بعد از اینکه کد جور کنم یا آدم این دو سر چل به خاطر چیستن حالا نمیفهمی به این شکل نمراشته است پیوس withdrawal این کافی معلومات نیست به خاطر که دو سر چل این بسیار معلومات کم از پیوس خود این از ملچیم خواهد آمد نه کدام از کدام ماستن؟ این از مای جون است از مای جون است آلی این را من نفهم 240 از چیز
36 49 بله 49 خب پست به ترافل نه كلش به میشکل اسپوسس POSs ما میتونیم بام بگویم که دیگه بگو که در پیوس ترافل یعنی با کدام کمپانی رفتن با کدام چی رفتن بفهم که با کدام بخشی پیسه رفتن خب یعنی امرای بام چی یک زنگ باش نمیدونی که اگر یک زنگ بزنه کدام معلومات داشته باشم خوب است اگر باز من چک میکنم خود هر چیزی که ما آنلاین میخریم نمیتونیم بگیم که ای پیوس ترافل است نه صحیح یک زنگ بزن باز حوال نو بهتر داده چې څوک مثلا زما شمیره غواړي پښتانه دې وکړه چې سج لپاره که نه دلیل څه شی دی تو ته واضح ووایه چې ته مثلا هغه لري مثلا دا اوس بله پښتانه هغه که نه دا ته میسیجونه واتس اپ کې را لګي چې ته نه لیکته دا یو استاد نمبر دی زما نمبر نه دی که نه نو که اسلام پښتنه دی استاد نمبر ته لګو ته زموږ پرسنل نمبر دا دی که زما شخصي ژوند باره کې پښتنه کوي نو موږ یو ویب سایټ جوړو خالد رو بالکل ان شاء الله نږدې ورځې کې به تېر شي چې څنګه تیار شو هغه ته لېږه دا وګوره که څوک وایي چې د قمر انکم او هر څه کوم ځای نه ځي نو ته ورته پبلیک ډونیشن اخلو یعنې خلک موږ سپورټ کوي که څوک چې اداري مصرفات کوم ځای نه ځي ته موږ کسان لرو چې موږ زموږ ادارې ته مصرف ورکوي چې زموږ ویب سایټ ته ولېږه هلته اداري مصرف لپاره ځای شته دی بلکې پوښتنه ده بل زیاتره خلک کومک وایي چې موږ سره کومک وکړي موږ کوم بخشونه چې ویب سایټ کې ذکر دي په هغه بخشو کومک کوو بلکل چې هغه بخشو کومک کوو نو هغه ویب سایټ زموږ ذکر څلور پروژې دي که نه په هغه سایټ ذکر کړو مربوط ویب سایټ ته لېږه چې بیا هم کومک ته ضرورت وي نو کولی شي چې موږ سره تماس ونیسي هغه مربوط کومکونه بخش شي غریب خلک هم ځینې خلک داسې پوښتنې کوي چې تاسو موږ ته معلومات راکړئ موږ ستاسو ګرانتیا بنسټ جوړو یا داسې آنلاین پیسې کوم لیږلي همدې دپاره موږ دا لایف ریالټي ویډیوګانې لرو چې څوک زموږ کارونه خبر شي ځکه موږ د هر یو ارګان جدا سیستم دی نو موږ نشو کولی چې هغه ته جدا کینو او تشریحات ته ورکړو یو ویډیو جوړه شي یو ویډیو باندې ارګان نه جوړېږي یعنې دا یو غټ سفر دی بل زه کوشش کوم چې لوګزګار شم چې هر یک شنبه یو ساعت ورکم هغه کسان څوک چې بزنس جوړوي ادارې جوړوي تر څو پورې هغوی دلته زده کړي او یو ساعت کې ما سره خبرې وکړي انشاءالله خو تر څو پورې وخت مې ده ورکړی ځینې خلک دا پوښتنې هم ډېرې رالیږي چې څنګه کولی شو ښه زده کړې وکړو ښه پوهنتون انتخاب کړو ځان یو ښه مسلمان جوړ کړو هغه موږ کافي ویډیوګان دې بخش کې لرو هغه ویډیوګان نه وګورو انشاءالله هغه به کافي وي او نږدې علماو ته بشرونه صحیح دی که نه زه بیشتر چیرې نه اردی فاست حلقه يعني ميديكال حلقه چیره بعد نماز پیشین میتونیم چرا بخوایم کلش یک ترنینگ باش بدیم لا چی ویدلا پایین است پایین است ویدلا بیا که چیره بکنیم بخیر صدایشا ببینیم صدایش هست چند دسته فعلا ببین ما میشینم باز چک کنم این پرده را کم کش نمیکنیم که لایت درست بیه خوب است ببین خب چوکی بالا نمیشه شد بسم الله گرمی هم هست کار دیگه میکنیم از سر نشه لایت هست این طرف یک لایت دیگه میزنم که بهتر شد perfect yeah says Kinder for helfen بخیر ولی نیست کور کې اته اله کور کې ناشته دا څه کوي چوکا چکر راول ته راول کنه ها راول کنه یار مو سره ملاقات وکړو راشه یار موږ د شوخي سره کوي ماشومان شوخ چای سره کړی ماشومان خو باید شوخ وسی
چک شد؟ هلو تستینگ. هلو السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. درست است. 4 و 5. 4 و 5. 5 خود است. 4 باز بخیر داد کم. خطرناک صدا خواست. امروز من فقط میگم که اسکالرشیپ اینطوریست. باز فرد یک ویدیو دیگر جور میکنم که امروز امیال جور میکنم که چطور داکومنتس نیاز است و از چه رقم هدایت باش میکنم. به خاطر که امروز فقط ایده میدم که چی نیاز است، فردا باز باشون لینک و وبسایت و هم چیز باش اینترودیوس میکنیم. درست است؟ اول از درباره چی میگم؟ اسکالرشیپ. صدای زبیجان تا اینجا میرسه. صدا داره ماشاءالله. صدای یزیدی بیانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لکه څنګه تاسو ټول خبر هستئ چې ما په څو ځلې ذکر کړی دی چې موږ د مالیزیا دولت سره یو پوهنتون سره قرارداد کړی دی چې په هر انټیک کې یعنی په کال کې به 2 انټیک وي، موږ به ورته شاګردان د افغانستان نه لیږو. giveBlood.online ثبت نام کنین و زندگی یک شخص را نجات بدین. این یک سیستم است که قمر جور کرده. این چی باید ویدیو باید امروز اپلود کنیم؟ چی میگی؟ از دکان یا از گیفلر؟ از گیفت نه، از اسکالرشیپ فردا اپلود میکنیم. باز دیگه پس فردا اپلود میکنیم یا امروز اپلود میکنیم. نه امروز تیار نیستیم. فردا اپلود کو. نه اسکالرشیپ امروز هم خواهد شد. امروز اپلود کنیم. امروز چیز خاص چیزی نیست نه. ادیتینگ نداره زیاد. ساجد افسانگ هستی. الله رحمه. راکز معرفی نکنم. دا جهان پوهنتون کې ماشاءالله استاد ده. نو ما ورته ویلو چې د تکړه نفر یو استادان یې کنه دکتوران یو ما دا کې هر بخش پودکاسټ باندې نو راځه په دې حساب سره راغلی چې څنګه برنامه ده څنګه هغه ان شاء الله نفر معرفي کو. زخه ان شاء الله. او ان شاء الله. نه پودکاست به مهمان را دعوت میکنم. او ان شاء الله. الله بعد خیر کنیم. باش خبرت کمک کنیم چیزا رو پایین کنیم. با من شاکر صدا میکنم. یا دارم میرم. این کامره ما از شماست نه؟ از ما. اوه بله. کامره ما دیزی کدام میرین باز دیگه از ماست. الهام مرا ولا خا کی؟ الهام مرا ولا. هلا هو. گرفتس کو کامره می کار کردم. داره ما جد پاس میکنم بوری که بودن بیرونی. بیشتر روسیتی بود. او بیشتر روسیتی. خب کی گیم. که چرا اپل رزیدن مثلا. تو برای ریفلکشن ورک شو. یه ریکارد داره. نه اشتره. هغه گروپ بول کاغه سره نه اصلا. نه هغه نه ده هغه مثلا. هغه سره نه. نه ده. اوس ورک شو. پرون ورځ موږ کړه تاسو ټول شان ښکارا کو بلکې نه ټول نه پېم چیرته مصروف شو. موږ پرون ورځ څنګه ختم کړه چې خان نیازی ورو راغی او د یولر نه د پاره فریلانسینګ ویډیو جوړ کړه. کورس دوه ویډیوګانې جوړ کړې کوم سو نجیب سو ویډیوګانې درې ویډیوګانې
نو هغه تقریبا 3 ویډیوګانې د فریلانسینګ جوړ کړې چې 100 روپیا په خپل روزانه کور نه ګټي او څنګه فریلانسینګ کار کوي. نو ان شاء الله کورس به موږ په یولر نه کېچو. دا لینک دی یولر نه څو پر تیار شوم دا تاسو کول شم دا اوس خپل ایمیل ولیکئ چې کله ان شاء الله کورسونه هر څه اپلوډ شول نو تاسو به ورین ایمیل راځي چې کورس تیار شوی راشي ځان سب کوي او کورس ولولئ ان شاء الله. نو نن موږ بل څه باندې کار کوو چې غواړم ته وګورئ او پرون ما ویډیو جوړه کړې وه کېدای شي تاسو به دا کتلې وي نه وي کتلې. نو ان شاء الله نن به موږ په هغه باندې بحث کوو چې د پوهنتون هغه محصلین چې موږ مالیزیا سکالرشپ ته لیږو چې دوی نه موږ څنګه چل کوو. راځه هغه نه پوښتنه وکړم چې فیصله یې څه کړې ده. ته دا جوړ کړه زه راځم صحیح شو.